السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به راتره روغ اوسئ. نن درته ډېره ښکلې موضوع لرم. هیله ده تر پایه یې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ښکلو نجونو ته کتل روغتیا ته سخت تاوان لري. د اسپانیا هیواد د والنسیا پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې جوته کړې چې ښکلو نجونو ته کتل د سړیو د زړه لپاره د سختو صدمو او ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. له یوې ښکلې نجلۍ سره مخامخ کېدل په سړیو کې د هورمونونو تولید دومره ډېروي چې حتی زړه ته د تاوان رسېدو لامل کیږي. سړی د زړه له برمه غورځوي او کیدای شي چې ژور ډپریشن سبب شي. د دې ترڅنګ د سړیو نورمال ژوند غیر نورمال کولی هم شي. په دې وخت کې په سړیو واردېږي د هغه اغېز په دې ډول دی لکه د یوې ونې نه د رالوېدو په وخت کې چې حس کوي. مګر که پام مو وي د اسلام مبارک دین په صریحو الفاظو 1400 کاله د مخه سپارښتنه کړې چې نظرونه ښکته وساتئ او غیر محرمو ښځو ته مه ګورئ. مګر ساینس اوس دا ثابته کړه چې په دې خبره کې څه حکمت شته او تحقیقات یې پرې کول.